مؤمن ته د دې خبرې ضرورت نشتی چې دی به په دې انتظار ناسي چې الله به مالداره کوي نو دی به مال لګوي. نه صدقه په مال چې څومره ورکولی شي ورکوي، او خو دا شریعت تا ته دا وایي ولو بشق تمره، هغه حدیث مشهور دی که اگر که نیمه کجوره نیمه کجوره خو ورکولی شي، نو ته دې انتظار به ناسي چې تا نه به اربپتي کروڑپتي لکپتي جوړي. دویمه تا سره دا نیمه کجوره هم نشتي که نه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا ته وایي ښایسته خبره کوه دا هم صدقه ده. چا ته د ښه کار ښودنه کوه، د بد نه منع کوه، دا هم صدقه ده. د چا سره مرسته وکړه، سامان ورسره اوچت که، دا صدقه ده. د لارې نه یو شی لرې که چې خلکو له تکلیف ورکوي، دا صدقه ده. د ساق په ټیم کې مونځ کول دا صدقه ده. او داسې پسې بیا ځه نه تا به دې ته ډډه نه لګولي چې بس یاره که پلانی شی وی جمعه به کړی وی که لکه اوس یو سړی داسې وایي چې یاره ته ورته ته به دې قرآن ولې ځان نه پوه کړي، بس یاره که دا موږ چېرته مدرسه کې سبق ویلی وی او جامعه کې نو بس بیا پوه شي، ته به دې انتظار ته نه کښېنې او نه به دا خبرې کې ستا د وس لاندې چې څه دي هغه ته کولی شي. یو عالم سره کښېنه څه نه څه دې زده کړه، یو بیان یو درس په انټرنیټ دی او حق پرست عالم واوره څه نه څه دې زده کړه. دا د مسلمان شان دی چې دی دا خبرې نه کوي که داسې وی داسې به مې کړی، که داسې وی داسې به مې کړی. ګوره رب العالمین پخپله وی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله په یو نفس باندې دومره بوج ږدي، دومره مکلف کوي، دومره تکلیف ورکوي څومره چې د هغه وسي. تا نه د قیامت پر ورځ الله نه تپوس نه کوي که ته فقیر یې چې تا 1,00,000 روپۍ ولې نه دي لګولي. که ته عمر دی زیات شوی دی، ذهن دی کمزوری، تا نه الله ته تپوس نه کوي چې تا د امام بخاري د علم په شان علم ولې نه کوه. دا تپوس الله تعالی نه کوي، خو دا څه چې در سره دی او څه چې کولی شي دی دنه تپوس کوي. اوس دا منافقانو ډډې لګولي دي، یاره وایي که چېرته الله مال راکړی یو موږ به یې خامخا ولګو، خو که الله راکړی بله دا چې موږ به شو د نیکانو نه. دې خبرې ته وګوره، دا نقصاني خبره ده. وایي مؤمن سره که مال یې او که نه دی به نیک سړی، دی به نیک عملی. او دا نیکیان یوازې په مالونو باندې نه ګټلی کېږي. هغه غریبانان صحابه کرام چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته رالو، هغه حدیث مشهور دی، څو څو پېرې موږ بیان کړی. وایي یا رسول الله مالداران زموږ نه څه شو، مخکې شو. موږ مونځ کوو هغوی مونځ کوي، موږ روجې نیسو هغوی روجې نیسي، موږ حج کوو هغوی حج کوي، خو هغوی سره مالونه دي نو صدقې ورکوي، زکاتونه ورکوي، دغه مال د الله په لار کې لګوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته یو ذکر وښود الله، وایي دا کوئ تاسو به د هغوی نه مخکې شئ. ګوره په دې ذکر سره ته د هغه مالدارو نه مخکې کېږي چې هغوی د الله په لار کې مال لګوي. نو رب العالمین تا نه د هغه څه تپوس نه کوي چې څه تاله نه دي در کړي، او څه یو کار ستا وس کې نه دی، الله تعالی د هغې تپوس نه کوي. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. نو هر کله چې ورکو دوی ته د مهربانۍ خپلې نه نو بخل یې وکړو په هغې سره. وتولوا او اوړېدل د لوز نه وهم معرضون او دوی مخ اړوونکي دي. چې کله هغه څه وشو چې څه دوی یادول که الله مال لاکو، الله ولا مال ورکو، نو چې کله ولا الله مال ورکو بیا هغه مال باندې بخل شروع کو، هغې د الله په لار کې ونه لګو او مخ یې واړو د هغه لوز نه. او الله وایي دوی مخ اړوونکي دي، دا خو دوی بیماري دی د پوخانه. دې ځای کې علما او ډېر مفسرین یو واقعه بیانوي د ثعلبه ابن حاطب رضی الله عنه چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وی دا یې ویلي چې یا رسول الله زما لپاره دعا وکړه چې الله زما په مال کې پراخي راولي. کله چې الله یې پراختیا راوسته نو بیا به منزل هم نه راتو. اگر که دا ډېرو مفسرینو ذکر کړی دا سبب، خو دا کمزوری دی دا روایت. بعضو علماو داسې ویلي دي وی دا یو کس و د هغه نوم و ثعلبه ابن حاطب نه و، ثعلبه و او هغه منافق و. هر چې ثعلبه ابن حاطب رضی الله عنه دی نو دا صحابي دی او بدري صحابي دی.
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د بدر په غزا کې شریک شوی او چې د بدر په غزا کې شریک شي نو هغه کې داسې منافقت نشي راتلی ځکه چې هغه الله بخلي خو دا یو منافق نه و بلکې بعضو مفسرین لیکلي چې دا د اکثرو منافقانو دا حال چې دا خبرې به یې کولې که الله داسې وکړو موږ به دا وکړو که الله داسې وکړو موږ به دا وکړو او دا په دې بعضو مسلمانانو کې هم دا کار شته لکه چې څوک داسې ویني که نه او د الله په لار کې مال لګوي چې موږ سره وې او چې سړي سره مال وي که نه او داسې یو جومات ودرئ او سړي سره مال وي که نه او دا وکړي او سړي سره مال وي که دا بیا چې هغه مال لی شي نو بیا دې تپوسونه کوه بیا د هغه هر څه نه واپس شي دا په دې بعضو مسلمانانو کې هم دا بیماري شته مسلمان یو خو به دی د الله سره دا شرطونه نه یږدي که الله داسې وکړو زه به داسې وکړم ځکه علما وایي وی هغه نظرانه و منښت ته چې ته پکې دا شرط لګوې که الله داسې وکړو زه به داسې وکړم دا مکروه دي کولی نه دي غوره مسلمان عبادت بغیر د دې شرط نه کوي که الله دا چل وکړو زه به داسې وکړم او که الله دا وکړو زه به داسې وکړم که الله دله مال لږ درکړی که ډېر درکړی ته د الله په لار کې لګوه او صرف ملک صاحب مخکې ما دا وایي چې صرف دا دینداري به دې کې نه رهي چې ته به صرف مال د الله په لار کې لګي نو منافقان بیا د خپلې خبرې نه شاته شو بخیلو به بخل شروع او دا خبره ما مخکې هم تاسو ذکر کړې وه چې یو د یهودو او دویم د منافقانو مدینه کې چې کوم منافقان د دوی غټ صفت لوی صفت چې په دوی کې پروت او لوی بیماریانې په کې یو بیماري هغه بخل بالکل به د الله په دین کې مال نه لګا او که چېرته به مال لګوم که نه لکه بعضو پکې لګولی او الله ترې قبولي کړي مې دې صورت کې خبره تېره شوې هغه مال به هم د خپل یو فایدې دپاره لګو چې ځان پرې وساتي او دا مؤمنان د ده د منافقت نه خبر نشي لکه خندق غزا ته ګوره څومره لویه سخته به مؤمنانو باندې راغلې دوی به په منځ کې ګرځېدو را ګرځېدو خو یو به هم داسې کار نه کوو چې د الله پر دین باندې مال ولګي د تبوک د غزا په موقع باندې د ایتونه را روان دي دوی د پیغمبر په جومات کې ناسو صرف مسخرو او ټوغو ته ناسو د هغې دپاره ډډې لګولې نورمال یې نه لګو د الله په لار کې او دغه ایت را روان دي کله چې دوی دا کار وکړو او د الله دغه دین نه مخ واړو او دغه لوز نه مخ واړو الله ورله سزا څه ورکړه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بس وروستو راوستو الله د دوی پسې یا په دوی پسې منافقت په زړونو د دوی کې الى یوم یلقونه تر هغه ورځې پورې چې ملاویږي به دوی د الله سره بما اخلفوا الله ما وعدوا په سبب د دې چې خلاف کړی دی دوی د الله نه د هغې چې وعده کړې وه دوی د هغه سره وبما كانوا يكذبون او په دې وجه چې دوی به دروغ وي د دوو کارونو د لاسه الله د دوی په زړونو کې منافقت تر قیامته پورې واچو یو دا چې دوی هغه لوز مات کړو کوم لوز یې چې الله سره کړی او دویم دا چې دوی همیشه دروغ وایي دروغ دا منافقان خبیثان صرف د پیغمبر سره نه دی ویلي او نه صرف د مؤمنانو سره دروغ ویلي بلکې دوی دروغ د الله سره هم ویلي او داسې کمقلان والله وایي ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم أي نپویږي دوی چې یقینا الله پویږي په پټو خبرو د دوی او په جرګو د دوی باندې وأن الله علام الغيوب او یقینا الله ښه پوهېدونکی دی په غیبو باندې دوی چې دا خبرې کوي چې یاره موږ به په ظاهره کې داسې وایو که الله مال راکړو نو که الله مال راکړي دا خو د مخکې نه په زړه کې ده چې لګوو به یې نه نو الله وولې زه دوی د زړونو نه یم خبر سي نو بیا ول الله دا مال ولې ورکړو دا یو سوال لازي چې کله الله د دوی د زړونو نه خبر و چې دوی دا مال زما په لار کې نه لګوي نو الله ول دا مال بیا ولې ورکړو دا امتحان دی او مخکې آیت تیر شو او بیا هم را روان دی چې الله پیغمبر ته وایي پیغمبره د دوی دا مالونه او د دوی دا بچي دي تا په تعجب کې وانه چې دا یو امتحان دی نو د رب العزت امتحان هغه په ناشنا طریقو سره کله یو سړي له مال ورکي
دا یو امتحان او کله مال نه ورکوي دا بل امتحان. نو دلته اوس الله ته د دوی د زړونو پته ده چې دوی دروغ وایي او دوی دا مال نه لګوي د هغه په لار کې، خو دا مال یې له دې دپاره ورکړو چې د دې سره د دوی هغه منافقت راښکاره شي. اوس که چېرته الله ورله دا مال نه یې ورکړی نو بیا خو به دوی په خوله هم دقه وایي چې موږ په خپله خبره ولاړ یو خو مال نشته. د منافقت هله پته ولګېده چې کله رب العزت دوی له هغه مال ورکو، نو چې مال یې ورکو او کار یې ونه کو نو پته ولګېده چې په زړونو کې یو څه دي او په خوله باندې بل څه دي، قمقلان دي. صحیح ده ته خو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مؤمنان دوکه کې په دې باندې ځکه چې هغوی د زړونو د حالاتو نه نه دي خبر، خو هغه الله چې یعلم سرهم ونجواهم، الله وایي زه د دوی په پټو خبرو هم پوهیم او د دوی په جرګو باندې هم پوهیم، هغه له خو ته دوکه نشي ورکولی. وان الله علام الغیوب، او الله په زړونو باندې او په غیبو باندې پوهه دی. علیم بذات الصدور یو ځکې راځي چې الله په هغه خبرو پوهه دی چې هغه په سینو کې دننه دي. نو دا یاد ساتئ دا خبره چې څه ستا زړه کې دي که نه د الله نه اشنا علم دی. د دې نه مخکې چې ستا زړه ته دا سوچ راشي د راتلو نه مخکې الله ته پته چې په دې زړه کې به دا سوچ راشي. د هغه الله نه څه پټېږي نه ګوره. دا بعض داسې سوچ کوي لکه دی چې به الله دوکه کې والعیاذ بالله، او الله له څوک دوکه ورکولی شي. لکه ځان نه به یې ښه سړی جوړ کړی دی یو څو ورځو دپاره، ولې لکه غم راغلی دی، رور یې مړ دی، پلار یې مړ دی، په زړه کې دی چې بیا واپس اوړم هغه خپل زوړ حالاتو ته. ته به یې چې الله په دې نه دی پوه چې دی دا دینداري ولې کوي او دی دا کار ولې کوي، دی دا سپینه ټوپۍ ولې ده، دی دا ږیره کټه کړې ولې ده، ده په لاس کې راته تسبیح ولي. نو د الله سره سیده اوسېږه، ځکه چې الله ستا په پټو باندې هم پوه دی او ستا په ښکاره باندې هم پوه دی. ته به ما دوکه کي، بل به دوکه کي، فلانې او علانې به دوکه کي، خو الله له خو دوکه نشي ورکولی. د دیوال نه اخوا هغه تا اینیم او ستا اوریم، زه نه ستا اورم د دیوال نه اخوا، نه تا اینم د دیوال نه اخوا، ته ما دوکه کولی شي. په زړه کې دې دننه څه دي ما ته پته نشته، خو رب العزت ته خو د هر څه پته ده. نو چې د هر څه ورته پته ده نو بیا د الله سره خپله معامله صفا ساته. خو دا سوچ مه کوه چې الله ستا نه یوه لحظه یو سیکنډ ستا په ژوند کې داسې نه راځي چې الله ته نه غافل او الله ته د هغې پته نه وي. او هغه الله به څنګه نه خبر زموږ د هر څه نه چې کله خوله راله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله او د خپل خاوند شکایت یې وکړو، او عایشه رضی الله عنها وایي زه په خوا کې به دې بله کوټه کې ومه، غوږ مې ایښودی و د دروازې په دې چون کې چې خوله څه وایي، نو یې څه خبرې راتلې او څه نه راتلې. او الله رب العزت آیتونه نازل کړو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، یقینا الله واورېده خبره د هغه زنانه چې تا سره یې باز کو د خپل خاوند په باره کې. نو د عرش نه الله هغه خبرې واورېدې، د عرش. او په خوا کې عایشې رضی الله عنها یو دیوال اخوا خبرې واضحه وانه اورېدې چې هغې څېرې. نو د هغه الله نه ګورې څه نه پټېږي. د انسان نه ځان پټول د تا ځان په دوکه کې اچوي، چېرې زه پلاني نه پټ یم او پلاني نه پټ یم او شیخ صاحب مې نه ویني او مولوي صاحب مې نه ویني او پلار مې نه ویني او نیکان مې نه ویني او مشران مې نه ویني. دا خبرې لرې که د زړه نه، دوی که دې ویني په ګناه باندې دا دومره نقصان نه دی څومره چې دا نقصان دی چې هغه رب ته په ګناه باندې ویني کوم رب چې ته پیدا کړی او د کوم چې ته بندګي کړي. او ځکه د بعضو ما دلته به د بعضو ځایونو کې یا به د بعضو ګاډو مې هم لیدلي دي، د بعضو عربو لیکلي وایي په دې کتونکو کې الله سپک مه ګڼه. دا د بعضو داسې عبارت لیکلی، د دې معنی څه د بعض خلک ونه پوهېږي چې دې څه مطلب دی. معنی دا دی چې تا ته خو ګوري مخلوق د ته هم ګوري، الله د ته هم ګوري، دا ټول کتونکي دي تا ته، دا ټول ویني. ته په دې ټولو کې الله سپک مه ګڼه. څنګه یو سړی به والعیاذ بالله الله سپک ګڼي په دې ټولو کې چې دی د دې ټولو په مخ کې خپله جامه خپل لباس صفا ساتي، ګناهونه نه کوي، ګډې وډې نه وایي د چا په مخ کې، فحش فلمونه نه ګوري، سندرې نه اوري، سود نه کوي د چا په مخ کې، حرام نه خوري د خلکو په مخ کې. هر چې رب العزت هغه هم درته ګوري، د هغه په مخ کې هر څه کوي. نو لکه ده چې د مخلوق له قدر ورکو د الله نه
د الله نه زیات کنه داسې نه ده او الله دا د منافقانو صفت ذکر کړی يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الله وی دوی يستخفون دی ډېرې معنی دي یو ده الله وی دوی حیا کوي د خلکو نه او حیا نه کوي د هغه الله نه چې هغه هر وخت د دوی سره دی او دوی معنا دوی پټیږي د خلکو نه او ځان نه پټوي د هغه الله نه کم الله چې د دوی سره د علم په لحاظ هر ټیم او هر وخت دی او په هر ځای کې دی نو دا صفت د ځان نه لرې کوي د په کتونکو کې د ټولو زیات قدر به د چا کې هغه به د الله کې چېرې الله میني موږ سره مخکې چې کوم درس کې نږدې ما څه واقعې د سلفو ذکر کړي خو درس مې د ذهن نه ووتو چې هغوی به لکه د حیا د لاسه ما ته ښکاري سوال جواب به نشي څکه سوال جواب به نشي څکه ورو سوال کړی چې سړی خپل عورت ته کتی شي او که نه بې ضرورت هلته ما تاسو ته د سلفو بعض اقوال او واقعې نقل کړي چې بعضو پکې دا ویلي دي وي د کله نه چې موږ اسلام قبول کړی دی او کپړې وباسو نو موږ ملا نه نیغو چې د نظر په عورت باندې ونه لګي حیاء من الله د الله نه راله حیا راځي چې الله راته ګوري زه خپل عورت ته ګورم مؤمن شان به دی چې الله ما ته ګوري زه به د هغه نافرماني کوم الله ما ته ګوري زه به دا سپک کار کوم زه به دا ناروا کار کوم نو الله یې دا مونږ کې پیدا کړي دا ډېر ګران کار دی او ډېر اوچت صفت دی ګوره ډېر اوچت صفت دی چې یو سړی د الله نه حیا کوي او سمه حیا کوي د هر چا ته نه نصیب کېږي اوس ګوره ما تاسو ته لږ ساعت مخکې دا ووایي که نه چې منافقانو به مال د الله په دین کې نه لګو کار د هغوی څه مسیح نبوي کې به ناست یو پورې خندا و بل پورې خندا لکه عثمان بن عفان رضی الله عنه د تبوک د غزا او د ایتونه خو هم دغه مسله کې تبوک د غزا سره تعلق ساتي د تبوک د غزا په موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو پیرې ووي جنت به څوک وایي عثمان رضی الله عنه پسې یا رسول الله زه به یې وایم دا جنت ګوره هغه څو پیرې به یې کړی دا د خاص فضیلت دی یو دې موقع باندې یو د یهودي هغه کوې بئر رومه هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک به دا کوې دنه والي الله به له جنت ورکړي ده دا کوې اخیستی و هغه ځای کې جنت به یې کړی یو د مسیح نبوي تنګ شوی و خوا کې ځمکه وه د بل چا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ غواړو چې دا ځمکه والو دا جومات غټ کړو څوک به دا ځمکه والي او الله به له جنت ورکړي نو عثمان رضی الله عنه پاڅېدلی و وایي زه به دا ځمکه والم نو دا د ده شان دی چې د درې پیرې د جنت به یې کړی دی او اخیستی دی و دې ځای کې ګوره د په سوونو اوښان اسونه سره زر سپین زر دینار دراهم دا ټول راوړي منافقانو ډډې لګولې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو عام د چندې اعلان کړی مسیح نبوي ته د مال را روانو ځکه چې حالات ډېر سخت مسلمانان غریبانانو لښکر غټ تیارول پکار دی او څومره چې لښکر غټ تیارې دومره په هغې باندې خرچه راځي مال پې لګي او بله موسم د ګرمۍ دی نو څومره چې موسم ګډوډي نو دومره هم وسایلو ته ضرورت زیات راځي نو همدغه مسیح نبوي کې هر سره جمع کېدو عثمان رضی الله عنه د هر سره منافقان ناس وي لیکن وایي خو ته څه ضرورت دی چې راوړي اوس وایي د الله دپاره یې ورکوې نو ریاکاري ته څه ضرورت دی عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه راغی دا مالداره صحابي و انتهایی ډېر مال دم ورکړی و د الله په لار کې په هغه ورځ نو بیا منافقان وویوي لیکن وایي چې ورکوې د الله په لار کې نو خو ته څه ضرورت دی چې چا به لږ سره وړو صحابه کرام اکثر غریبانان چا به داسې لږې غوندې کجورې را روانې کړي نو دوی به وخاندل لکه ویې چې الله له ورکړي نو بیا خو سم شی ورکړي نو اوس دا یو څو کجورې یې سره راوړي په یو حال کې دا بدبخته مخلوق سړی دیندارۍ ته نه پرېږدي
او دا نن سبا هم شته دا صفات په بعضو خلکو کې که دینداري کې که ډېره کې هم دې نه پرېږدي که دینداري لږه کې هم دې نه پرېږدي که یو ښه کار کې تا نه پرېږدي هر خبره کې په تا پسې به څه نه سره وباسي لکه مثال دله درکړم اوس ته راځي دلته درس له قرآن زده کوي ښه نو دی به څه وایي دی نه زده کوي دی نه قرآن پېژني نه یې زده کوي نه یې لولي نه یې ورسره شوق شته خو ته یې ولیدې چې ته روانې لکه چېرته روانې قرآن در سره لاس کې زه مې هر یو ځای کې درسي او د الله دا کلام یې زده کوم چې ته لاړ شي بیا به ووایي نو څه فایده خو یې نشته ځکه چې عمل خو به دی نه کوي تا نه غوره نه دی روان خو دی که نه تا نه غوره نه دی روان نه دی ها اوس که چېرته تا د دین خبره وکړه او دغه درس له نه ځي مصروف یې معذور یې دغه ټیم کې نه یې نو دی به وایي دا دینداري ده هلته چې د قرآن هغه درس کېږي د هغې له ولې نه ځي دی چې دیندار یې خو دی به هلته تلی که په یو کې دې نه پرېږدي که دې ږیره پرېښوده نو مړه ادې چې دروغ وایي د هغې سره به څه کوي د ده ږیره ولې پرېښوده که ږیره دې پرېښوده وایي په دې باندې دی خلک دوکه کوي که تلاوت ته قرآن کې وایي ریاکار ته وګوره و تلاوت کې نو دنیا ته اورې یعنې په یو حال کې دې نه پرېږده دا قسمه خلک و دلته که صحابه کرام ډېر مال راوړي هم دوی نه معاف کوي که لږ مال راوړي هم دوی نه معاف کوي او عجیبه دا ده او سړي له چې بې غوسه ورځي هغه دا ده چې په خپله یې ډډه لګولې ده 1 روپۍ هم نه ورکوي په خپله یې ډډه لګولې ده 1 روپۍ هم نه ورکوي بس د دوی کار څه دی په حالاتو باندې رڼا اچول دا د دوی کار دی لکه د خندق غذا چې کله ختمه شوه الله رب العزت سوره احزاب کې دا خبره کړې او څو پیرې موږ تفسیر په درسونو کې هغه ځي وضاحت کړی یعنې کله چې دا لښکرې د کافرانو لاړې د مدینې نه ووتې او دوی به کوم ځای کې ناست کورونو کې نیندارې د کوم ځای نه کولې د کړکو نه او د دروازو نه په میدان کې څوک وو صحابه کرام پیغمبر صلی الله علیه وسلم مؤمنان چې کله دا کافران لاړو او الله فتح ورکړه مؤمنانو ته الله وایي یحسبون الاحزاب لم یذهبوا الله وایي لښکرې لاړې خو د دوی بیا هم دا ګمان دی چې لښکرې نه دي تلي چې کله مؤمنانو آواز وکړي راوځئ راوځئ د ښځو په شان په کورونو کې ناست بیا هم د کړکو کې او د چوندونو کې کتو وګوره کېدای چې د نږدې ولاړې بیا راشي که بیا راشي چې دی بیا د ښځې خواله ورشي دا بوزدله چې کله ورته یقیني پته ولګېده او دوی لاړو کافران نو دوی راووتو نو څه وایي هسې وایي دغه پلاني ځای کې چې د پلاني دا منډه واله لکه یو صحابي یاد کو نو منډه دغه ټیم کې داسې نه وه پکار تیزه منډه پکار او دې صحابي چې دلته دغه پلاني چې دا ګزار کوو په دې کافر باندې ګزار خلک داسې نه کوي ګزار خو بیا سم ګزار کوي نو دا خبیثان دا صرف دې ته ناست منافقان یاره دله نه وه پکار اوس د یعنی دې رڼا اچوي په چا باندې تاسو ته پرېږدي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله وی په دې مؤمنانو کې سړي دي لوځي د الله سره چې کوم کړه هغه پوره کړو دې دغه سړو په باره کې خبرې کوي چې یعنې دې سړي له پکار و چې داسې کړی وی دلته بزدلي نه وه پکار دلته ګزار مضبوط پکار او دلته مال لګول ډېر پکار او خپل حالات یې څه دي د ښځې په خوا کې یې ډډه لګولې ده اوس آیت را روان دی چې دوی د پاتې شوو ښځو سره خوشحاله نو الله دې موږ دې حالاتو نه وساتي چې یو سړی په خپل هم د دیندارۍ نه دی او بل هم دیندارۍ ته نه پرېږدي الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات دا منافقان هغه کسان دي چې عیب لګوي په هغه کسانو چې په خپله خوښه ورکوي د مؤمنانو نه په صدقو ورکولو کې دا هغه مالداره مؤمنان دي
متطوعین په خپله خوښه ښه ډېر مال ورکوي دوی په دوی هم عیب لګوي په دوی باندې عیب د څه لګوي په مالدارو باندې عیب د څه لګوي پټه به م راوړی ریاکاري مه کوئ د ریاکاري عیب به په هغوی لګوو والذین لا یجدون الا جهدهم او هغه کسان چې نه مومي هغوی مګر محنت مزدوري خپله فیسخرون منهم نو ټوغې کوي دوی په هغوی پورې دا اوس هغه غریبانه مؤمنان دي محنت مزدوري باندې څه ګټلي دي هغه یې راوړو دوی به پورې وخاندل په هغو کې یو عاصم بن عدي رضی الله عنه هغه داسې کجورې راوړې منافقانو عیب ولګو مړه نو راوړې بیا خو سم راوړو نو دا چې دې راوړو هغې کې دې م ریاکاري وکړه دغه شان ابو عقیل رضی الله عنه هغه لاړ په منډې مزدوري وکړه او په هغه مزدورۍ چې څه وګټل په هغې یې څه کجورې واغستې هغه کجورې هغه پټې راوړې چې دغه ډیري ته یې ور واچوي په کوم ډیري کې چې خلک دا کجورې ور اچي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ابو عقیل څه دې راوړي دي ډېر په دغه باندې هغه کجورې ور واچولې د زړه نه یو الله خبرو د زړه د حال نه او د سترګو نه یې اوښکې روانې وي یا رسول الله دا مې نن مزدوري وکړه په هغې مې اخیستې وي منافقانو وخندل وی الله ته د یو څو کجورو څه ضرورت چې تا دا کجورې رااخیستې دي فیسخرون منهم وی خندل په هغوی پورې الله وایي سخر الله منهم ټوغې به وکړي الله په دوی پورې دوی مؤمنانو پورې ټوغې کوي رب العالمین به په دوی پورې ټوغې کوي هغه موږ ذکر کړی تفسیر به درسونو کې الله به دوی پورې څنګه ټوغې پولي سیرات باندې به ورته رڼا ختمه کړي دا یو ټوغه ده دوی پورې بل سجده به نشي لګولی قیامت په ورځ بارک الله فیک دا یو ټوغه ده دوی پورې ظاهره کې په چا کې حسابېږي مؤمنانو کې دوی به ښه خوشحاله چې موږ مؤمنانو په صف کې الله به یې جدا کړي دا ټوغه ده دوی پورې دا قسمه کارونه دوی سره ولې کېږي ځکه چې دوی کړي دي نور د الله دا صفت داسې نه دی چې اوس یو سړی وي چې د الله نوم دی ټوغه کوونکی نه ولیاذ بالله خو دا ټوغې دوی کړي دي نو الله د هغې په مقابله کې ټوغې کوي په دوی پورې او د الله ټوغې بیا داسې نه دي څنګه چې د انسانانو ټوغې دي حاشا وکله د انسانانو په ټوغو کې دوکه وي دروغ پکې وویلی شي ظلم پکې هم کولی شي خو د الله ټوغې داسې نه دي څنګه چې انسانان ټوغې کوي نو الله دا ټوغه دوی پورې ولې کوي ځکه چې دوی په الله پورې هم ټوغې کړي دي په مؤمنانو پورې هم کړي دي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې هم کړي دي نو ځکه الله به ټوغې کوي په دوی پورې ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره عذاب دردناک دی استغفر لهم او لا تستغفر لهم بخنه وغواړه دوی لره یا یې مه غواړه یو شان دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو یو نرم دیلو او بل دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دې بعضو دپاره دا بخانه دې دپاره غوښته چې دا زړونه د دوی راوړي اسلام ته هغه پکې دا فایده کته او دغه وخته پورې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو منع کړی د دې نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخانه غوښته الله ورته وایي که ته بخانه غواړې او که ته نه غواړې دواړه څه دي یو شان دي ځکه چې الله خو یې نه بخي دې پورې الله ووایي إن تستغفر لهم 70 مرة كبخن غواړي ته دوی لره اویا پیري فلن يغفر الله لهم نو هیڅ چېرې بخنه نه کوي الله دوی ته دا بخنه ورته په دې نه کوي ځکه چې دا خو مؤمنان نه دي دا خو اسلامي سرسري په ژبه او په زړه کې خو کفر دی نه پیغمبر که تا اویا پیرې هم بخنه غواړي که نه خو الله یې نه بخي پیغمبر یې منع کړی دی چې مه غواړه د عید کې منع کړی نه دی منع کړی خدا دې پیغمبر وایي که ته بخنه غواړي هم فایدې نشته دلته یو اهمه خبره ډېره اهمه
زمونږ ټولو ته ضرورت دی هغه ده دا بعض زمونږ په دې ملکونو کې او زمونږ په دې خلکو کې دا قبر پرست او دا شرکي عقیدې چې ساتي دوی پیغمبر ته چغې ووایي زمونږ سپارش وکړه او زمونږ دپاره دا وکړه او زمونږ دپاره دغه وکړه یو خو ستا د اواز پیغمبر ته رسي نه دویم دا سپارش د پیغمبر په اختیار کې نه ده د الله په اختیار کې ده که بالفرض هسې جدلن د څه وخته پورې د سړي پوه کولو دپاره به ومنو ځه پیغمبر ستا خبره واورېدم او ستا دپاره سپارش هم کوي او بخښنه هم غواړي د الله نه چې ستا عقیده برابر نه وي د پیغمبر دا بخښنه غوښته تاله فایده نه درکوي دا خبره زما نه ده ګورې ځکه زموږ په ملک کې خو دا چغه اسانه ده ګستاخ رسول و څوک چغه وایي چې وګوره ګستاخ رسول ته وایي چې د پیغمبر بخښنه فایده نه ورکوي دا د الله خبره ده پیغمبر د منافقانو بعضو له بخښنه غوښتلې ده که نه ده غوښتلې بلکې په عبدالله بن ابی باندې جنازم کړې ده الله بخښلی نه دی بخښلی ولې نه دی بخښلی نه عقیدې برابر نه وه نو بنیادي خبره څه ده عقیده ده که ټول عمر ته پیغمبر ته چغې وایې که نه چې یا رسول الله زما سپارش وکړه او زما دپاره بخښنه وغواړه دا جدا مسله ده چې ستا دا چغې وهل ناروا دي دا پرېږده سیټ زه صحیح شوه زه ته وایې دا روا دي کوئ خو که دا پیغمبر بالفرض لکه څنګه چې الله قرآن کې وي سوره فاتر کې وي دا مړي اوري نه او که چېرته واوري اوري نه خو هسې الله د پوه کولو دپاره دا وایي که چېرته واوري نو بیا به وایي ستاسو د حاجت پوره کوي څنګه نو موږ هم دا وایو چې پیغمبر ته ستا دا چغې نه رسي بالفرض ورسېدي او ستا دپاره یې بخانه مو غوښته دا بخانه دا سفارش دا هغه وخته پورې نه قبلیږي چې څو پورې ستا عقیده هغه د توحید نه وي نو الحمدلله وایي چې الله تاسو ته توحید د عقیده نصیب کړی دی په دې به مخه شکر ادا کوئ د الله لوی نعمت موږ له راکړی دی لوی نعمت الله دې د مرګه پورې موږ په توحید باندې قایم او دایم لري ولې الله دومره سخته خبره وکړې چې ای پیغمبره که ته اویا پیرې بخښنه وغواړې زه یې نه بخښم حالانکه الله رب العزت خو ډېر مهربانه باچا دی که نه ډېر مهربانه باچا دی بیا هم دومره سخته خبره وجې بیانوي ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله دا په دې وجه چې دوی کفر کړی دی په الله او په رسول د هغه الله نه منکر دي الله د پیغمبر نه منکر دي نو دا خلک حقدار دي دې سختې خبرې والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله هدایت نه کوي قوم نافرمانو ته اوس دې نه بعد الله سبحانه وتعالى قرآن ته توجه وکړه اوس دې نه بعد الله سبحانه وتعالى د دوی یو بل حال بیانوي هغه ده کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تبوک غزا له لاړ او صحابه کرام ورسره لاړو په دې سختو حالاتو کې منافقان خو باز پاتې شو مخکې تفصیل تیر شوی دی چې باز پاتې شو او باز لاړو چې کوم تلي هغوی هم د خباست دپاره تلي او باز پاتې شو دا چې کوم پاتې شو دا انتهایي خوشحاله بیا چې به یو بل سره میلاوېدو که نه خیال هم دی څنګه پاتې شو په دې ګرمۍ کې څوک جهادونه لري دا لیوني دي دا الله او د الله پیغمبر وي په دوکه کې اچولي دي والعیاذ بالله په دې ګرمو کې په دې ګرمۍ کې سړی وایي چې یا الله چې د سوري ته پروت وی دوی روان دي جهادونه کوي هغه تبوکه پورې دا سفر معمولي سفر دی په دې شګو کې په دې غربت کې د سورلۍ په دې کموالي کې په دې کې دوی روان دي تبوک ته خوشحاله او سخت چې یعنې موږ دوکه ورکړه مؤمنانو لره موږ دوکه ورکړه پیغمبر لره او موږ چې هوښیار خلک یو الله وایي فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله خوشحاله دي پاتې کړی شوي د جهاد نه په کېناستو خپلو وروستو د پیغمبر نه هسې دې شرم ته وګوره که نه دا خبره ورب الکعبه چې کله مؤمن دا خبره واوري که نه سړي په بدن باندې یعنې هغه غونی زیږ شي ویښته پې ودرېږي چې پیغمبر یو ځي ته تللی دی او دوی ته شاته پاتې شوي دی او ناست دي
پیغمبر په سخته کې دی، پیغمبر په هغه سرو شګو کې په هغه ګرمۍ کې روان دی، او د دوی دې حالاتو ته وګورئ. دوی بلکل داسې کار کړی دی لکه څنګه کار چې چا کړی و نه شاته قومونو کې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته ویلي، خو بني اسرائیل هغه نه وي د اسلام سره دغه ټیم کې، او ډېرې خبرې د جهالت ترلاسه کړې وي. دا هغه خلک دي چې دوی د پیغمبر په مجالسو کې ناست پاست دي، دا دوی خبرې دي. هغوی موسی علیه السلام ته ویلي وی لاړ شه ته او ستا رب جهادونه کوي، موږ به دلته ناست یو. دوی خوشحاله دي چې پیغمبر تللی دی او موږ شاته پاتې شوي. وکرهوا ان یجاهدوا، او بده ګڼي دوی دا چې جهاد وکړي بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، بمالونو خپلو او بزانونو خپلو سره په لار د الله کې. خوشحاله دي چې موږ شاته پاتې شوي یو، جهاد سره طبیعت نه لګي. وقالوا لا تنفروا في الحر، او وی دوی موزئ په ګرمۍ کې. دې ګرمۍ ته وګوره او ستاسو دې جهادونو ته وګوره، ګرمۍ کې څوک جهادونه کوي؟ د الله رب العزت دې جواب ته ګوره، قل نار جهنم اشد حرا، ووایه اور د جهنم ډېر سخت دی په ګرمۍ کې. لو كانوا يفقهون، کچری دوی پوهېدې، کچری دوی پوهېدې نو داسې خبرې به یې نه کولې. اوس په دنیا کې لږ وخت دپاره ګرمي ګزاره به ورسره وکړو، خو د آخرت د ګرمۍ سره ته څنګه ګزاره کړي؟ او دې کې نصیحت دی ټولو هغه مسلمانانو ته چې د دیندارۍ نه شاته کېږي د یوې سختې د لاسه. ګوره دا سخته وقتي طور ده، او دا سخته تا ته سخته په دې ښکاري ځکه چې تا د ایمان خون نه دی څه کړی. دا ته یو فایده ذکر کړه. تاسو دا پته شته دا کوم سړی چې په توره تیاره کې سهار منزل رواني، دی بېلمازه ته او دی بېدینه ته دا لویه سخته ښکاري چې ته د کمبل نه راپاسې او په سخت ژمي کې او په توره تیاره کې ته جومات ته ځي، یا په اوړي کې چې تقریبا 3:30 بجې د سهار مونځ کېږي، 3:30 بجې ته راپاسې او بیا دا وروسته خوب او دا هر څه ستا ګډوډ شي او سړی منزل راځي، دا دې بېدینې ته او بېلمازه ته ډېر ګران کار ښکاري. خو ته د دې مؤمن نه تپوس وکړه ورب الکعبه هغه له دا تکلیف خون ورکوي. دا صحابه کرام چې د مدینې نه روان دي په دې کمزوري حالاتو کې تبوک ته ځي، څه خیال دوی له خوند نه ورکوو؟ بلکې دوی صرف سفر له نه دي تلي، دوی صرف دا سخته نه تېروله، دوی کمې سختۍ ته تیار وو؟ دوی مرګ ته تیار وو، هغه د دې نه زیاته سخته وه. یو مؤمن چې د پیغمبر سره د جهاد په لار وځي که نه، نو هغه دې ته تیار دی چې د بدن به د الله په لار کې ټوکړي ټوکړي کېږي، هغه دې ته تیار دی. دیندارۍ دپاره سخته تېرول په دې کې یو خوند دی، لذت دی چې دا مؤمنان څه کي بل څوک یې نشي څه کولی. نو دا کم خلک چې په دیندارۍ کې وقتي طور دی سختې ته ګوري او د هغې د لاسه دینداري نه کوي، زه دې خلکو ته دا یم د الله نه ویرېږئ. د آخرت سخته ګوره ډېره لویه سخته ده، دا هېڅ سخته نه ده. که ته دا وایې چې زه دا پیسې ورکوم د الله په لار کې دا به کېږي څه، ورکه نن دا پیسې ته ورکولی شو، ګوره سبا له دا پیسې دا ریال دا روپۍ دا دینار دا درهم بیا نه قبلېږي او نشتي تا سره. نن که ته دا وایې چې زما هډوکي به دړ کړي د شپې په تهجدو سره، خیر دی هډوکي دې دړ وکړي، خو هغه دردونه چې کوم جهنمیان به یې څه کي، د هغه دردونو په مقابله کې دا دړ هېڅ دړ نه دی. نن که ستا خوب خرابېږي هېڅ خبره نه ده، د آخرت سختو ته وګوره، د معمولي خوب خرابېدو ته وګوره، دې کې څه دي؟ بلکې په دې سخته باندې چې تا ته کوم نعمتونه میلاوېږي ته هغې ته سوچ کړی؟ که چېرته هغې ته دې سوچ وکړو نو دا سخته به تا ته هېڅ هم نه ښکاري. هغه حدیث ما تاسو ته بیان کړی، او نن سبحان الله هغه حدیث بیا یو کتاب کې زما مخې له راغی، ډېر خوندور حدیث دی، زه اکثر په دې خپل ذهن کې ساتمه. هغه دا حدیث چې کله الله سبحانه وتعالی د قیامت په ورځ دا اجرونه تقسیموي که نه، اجرونه، نو رب العزت به آواز وکړي چې هغه سختو والا او هغه امتحانونه او مصیبتونه والا دې راشي چې په هغوی باندې انتهایي سختې تېرې شوي د الله د دین د لاسه. نو الله رب العزت به آواز وکړي چې هغه سختو والا او هغه امتحانونه او مصیبتونه والا دې راشي چې په هغوی باندې انتهایي سختې تېرې شوي د الله د دین د لاسه. نو الله رب العزت به آواز وکړي چې هغه سختو والا او هغه امتحانونه او مصیبتونه والا دې راشي چې په هغوی باندې انتهایي سختې تېرې شوي د الله د دین د لاسه.
او یا عام امتحانونه پرې راغلي دي او دی مؤمن دی په هغه امتحانونو کې کامیاب شوی دی. وی الله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله سبحانه وتعالی به دوی په منځ کې دا اجرونه تقسیم کی نو دوی چې دا اجر ویني حیران بشي نو ارمان به کوي. ګوره دې ته ارمان به کوي چې ارمان دنیا کې زمونږ د دې جسم نه چا دا غوښې توږلی وی د الله د دین دپاره نو ډېره به ښه وي، دومره اجر یې ولیدو. وی ارمان که چېرته دنیا کې چا زمونږ د دې هډوکو نه دا غوښه توږلی وی د الله د دین دپاره نو څومره ښه به وی، نن به اجر د دې نه زیات میلاو شوی وی. نو دا وقتي طور سخت او مړه موږ به څه سخته تېرو. ماله خو ماله په دې کې م شرم راځي چې دا زه ووایم چې موږ سخته تېرو که نه. ماله خو والله قسم پې راته وخورم ماله بې شرم راځي په ویلو کې. یعنې هغه الله اوس موږ ته ګوري که نه او اوس زموږ دا خبرې اوري. ماله خو د الله نه حیا راځي چې زه دا ووایم چې دا موږ چې کومه سخته تېرو. ما څه سخته تېره کړې الله دین تا څه سخته تېره کړې چې رښتیا را باندې ووایې ډېر پکې پالتو وخت د دیندارۍ دپاره ورکړي هغه هم پالتو، یعنې که دنیا څه کار پرې راپېښ شو والله دغه دیندارۍ له هم بیا دا وخت نه ورکوي. خو چې د دنیا یو کار راپېښ شي او طبیعت یې لږ خراب شي او خوب وله ورشي بیا یې دغه دیندارۍ ته وګوره چې کوي او که نه یې کوي. نو منافقان یریږي د ګرمۍ نه او سوچ یې نشتي کمې ګرمۍ ته د آخرت ګرمۍ ته. خاندل را خاندل خوشحاله والله وایي فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. نو ودي خاندي دوی لږ وخت او ودي جاړي ډېر وخت. دا لږه خندا د دوی په دنیا کې د ودي کې الله وایي او ډېره جړی بیا په جهنم کې دالته و بیا جاړي. جزاء بما كانوا يكسبون. بدله به ورکړی کېږي په سبب د هغه عملونو چې دوی کوي. دا جړا د دوی په جهنمونو کې دا ظلم نه دی د الله له طرف نه بلکې دا عدل دی. دوی چې څه کړي د هغې انجام دی. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم بس کرا واپس کی اللہ تعالی را یا بس کرا واپس کی تعالی را اللہ یوی ڈلی تد دوینا فاستأذنوك للخروج نو اجازت غواړي دوستان د پاره د وتو جهاد ته. اے پیغمبر الله پیغمبر ته وایي کله چې ته مدینې ته واپس شوې د کوم ځای نه د تبوک نه الى طائفة منهم یوې ډلې ته د دوی نه یعنې هغه ډلې د منافقانو چې په مدینه کې پاتې شوې ده. اے پیغمبر کله چې ته هغه ډلې ته واپس شو فاستأذنوك للخروج او پر روان وخت کې بیا دوی تا نه اجازت غواړي د جهاد دپاره د تلو. فقل لن تخرجوا معي ابدا نو ووایه هیڅ چرې نشئ وتی تاسو ما سره هېڅکله ولن تقاتلوا معي عدوا او هیڅ چرې جنگ به نه کوئ زما په ملګرتیا کې د دشمن سره. دا څومره لوی شرم دی څومره لوی شرم دی چې پیغمبر چاته وایي تاسو موږ سره جهاد له نه ځئ او دوی چې اجازت غواړي د مالونو دپاره فایدو دپاره لکه د دې نه مخکې په دې باندې ښکلی دلیل د څه دی خیبر بارک الله فیک حدیبیې ته لا نړو ولې ځکه چې ځای لرې دی نو یره د قریشو ده چې ډېر دي. خیبر نږدې دی یهود په مقابله د مسلمانانو کې کمزوري ده دوی ته پته ده. ځای نږدې دی. بله دا درېیمه غنیمتونه ډېر دي ځکه چې یهود مالداره خلک دي هر یو را روان دی چې زه وی تیار یم. الله وی پیغمبر ته هلته هم ویلو پیغمبر ته وی صرف په د ځان سره هغه کسان بوځي خیبر ته کوم چې تا سره حدیبیې ته تللي دي بل به یو هم نه بوځي. دلته هم الله پیغمبر ته وایي که چېرته دا خلک بیا تا ته روان وخت کې وایي که چې موږ د سره جهادون له ځو نو ته به ورته وایې هېڅ چرې هېڅکله به نه ځئ ابدا او نه به زما په ملګرتیا کې د دشمن سره جنګ کوئ. ولې إنكم رضيتم بالقعود أول مرة
یقینا تاسو راضي شوي وي په کېناستو اول پې فاقعدوا مع الخالفین نو کېنئ سره د پاتې کېدونکو نه دی سزا شو اول پر تاسو خوشحاله وي چې موږ د څه نه پاتې شو د جهاد نه نو چې خوشحاله وي اوس د همیشه دپاره پاتې شوي ما تاسو ته یو فایده ذکر کړی په دې ستاسو ذهن کې به یو که نه هم دې سورة توبه کې چې لویه سزا د الله رب العزت دا دی چې تا د خپل عبادت نه منع کړي لویه سزا دا ده او ځکه الله سبحانه وتعالی دې صورت کې هغه ایتونه تېر شوي دا خبره ذکر کړې ده ولو انهم ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم دا الله نه وخوښه چې دوی د پیغمبر سره په جهاد کې ووځي او دا لویه سزا ده چې الله ته د جومات نه منع کړي الله ته د منځه نه منع کړي الله ته د علم د زده کولو نه منع کړي الله ته د صدقاتو نه د جهاد نه د ذکر او اذکار نه او د الله د بندګۍ نه دې منع کړي دا لوی عذاب دی الله دې ترې موږ ساتي اوس الله ورته وایي کښېنئ د دغه پاتې کېدونکو سره حدیث کې دا راځي روان آیت شان نزول په صحیحینو کې دا روایت دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک دا خبره کوي چې کله عبدالله بن ابی مړ شو نو زوی د هغه راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله موږ تفصیل د دې خبرې په سیرت کې ذکر کړی دی او د مشکات په درسونو کې جنازې په مسایلو کې هغې ته رجوع کوي که څوک ډېر تفصیل غواړي یا رسول الله زما پلار باندې جنازه وکړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ها وکړو او خپل کمیس یې ولم ورکړی و هغه د کمیس هم غوښتلی اولې دا کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی د زوی د زړه ساتلو دپاره یوه بارک الله فیک عباس رضی الله عنه چې کله په قیدیانو کې راغی د بدر په قیدیانو کې په هغه باندې د چا کمیس نه و پوره نو عبدالله بن ابی وله کمیس ورکړی و ځکه دې هم د بدن نه غټ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه احسان بدله ورکړی درېیمه وجه بارک الله فیک چې د ده د قوم دا نور منافقان متاثره شي او دا منافقت پرېږدي نور پیغمبر ته خو الله صفا ویلو چې که ته بخښنه غواړې او که ته نه غواړې الله یې نه بخي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خلاصه دغه روایت چې دا په صحیحینو کې دی او که څوک دا پوزه ککړه کړي او په دې ځمکه یې راکاږي که نه نو بیا مو هم دا روایت په څه کې دی په صحیحینو کې دی غبار پې نشتي ټنګېدلی روایت دی ځکه چې یو صاحب اوس په بخاري پورې نښتی دی اوس په دې روایت یې مې اعتراض کړی ما بل اوس بیان واورېد وایي دا هم سندن کمزوری دی دا جي نشتی او دا جي د قرآن خلاف دی سبحان الله څنګه د قرآن خلاف دی دې کې د قرآن خلاف څه دي دغه ټیمه پورې پیغمبر مکمل نه دی منع کړی شوی الله منع کړی دی مخکې ایتونه تیر شو الله منع کو نه دی منع کړی پیغمبر لاړ جنازې وکړه دې کې د قرآن خلاف څه دي څه پکې شته د قرآن خلاف نشته بیا وروسته آیت نازل شو چې پیغمبر د نن نه بعد به نه کوي دې حدیث کې او په دې آیت کې څه ټکراو شته نشته ټکراو د دغه یار په ذهن کې دی نه دی پوه په صحیح بخاري باندې او نه په صحیح مسلم باندې او نه د پیغمبر په خبرو دي چې خلک پوهېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنازې ته ورمخکې کېدو عمر بن خطاب رضی الله عنه یا رسول الله دا هغه کس دی چې دی ویلو هغه ګستاخیان یې ولره ذکر کولې پلاني ځای کې یا رسول الله د دا کړي پلاني ځای کې د دا کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته داسې وکتو مسکی شو وی عمره الله ما ته وایي که اویا پیرې وله بخانه غواړي نو الله خو مله یعنې زه منع کړی نه یم ما ته وایي که غواړي او که نه غواړي تر دې چې عمر بن خطاب رضی الله عنه په دې خبره بیا پښیمانه و وایي ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیولی یم یا رسول الله تاسو په دې جنازه کوئ او بیا ایتونه نازل شو هغه ایتونو کې دا ولا تصل على أحد منهم مات أبدا او مزمک او پیسی او تن د دوی نه چې مړ شي هېڅکله ولا تقم على قبره او مه ودرېږه په قبر د هغه یعنې نه به په جنازه کې نه به قبر لسي دا د هغه منافقانو مبارک دی چې کوم منافقان الله پیغمبر ته
خو ولې دي د کومو چې پته نشته هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته نشته. نو دې نه دا فایده م راووته چې په منافق نشي کېدی چې هغه منافقت الله ښکاره کړی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وضاحت هم کړی. نو په مشرک او په کافر باندې جنازه کي مخکې ورځو کې د مسلمانانو دا جهل وینم دی بعضو کې د مخکې ورځو کې د فلسطین کې په مسجد اقصا کې د هغې په دې ساحه کې دا بهر د میدان چې دی په دې کې بعض فلسطینیان ولاړ دي او په یوې نصرانۍ باندې کرسچنې زنانه باندې غیبانه جنازه کوله. هغه زنانه څوک ده؟ هغه زنانه به دا خبرونه په ټي وي باندې نشر کول، اکثر به په دې فلسطین کې ګرځېده راګرځېده، نصرانۍ وه او د دوی دا خبرونه به یې نشر کول چې دلته دا وشو دلته دا وشو دلته دا وشو. نو هغه دوی دا د مسلمانانو خیرخوا وه. څه وه؟ د مسلمانانو خیرخوا. نو د هغې په بدله کې موږ په دې باندې غیبانه جنازه کوو. دې ته جهل رسېدلی دی. ته خیرخواهي څه ته وایي چې په ټي وي باندې خبرونه چې راغو هغې ځانله پیسې ګټلې. او که خیرخوا شوم زه په مسلمان یې زړه سوځېدو نو د دې ځله سوري دا مسلمانه شوس. زه خو دا یم د دې را زړه سوځېده لري که هغه زما د رب سره یې نه لګي زما د پیغمبر سره یې نه لګي زه په دې څه کوم او ولاړې جنازه پرې کوي. نو الله پیغمبر ته وایي چې ته به نه جنازه کوې او نه به قبر له ځې. ولې؟ انهم كفروا بالله ورسوله، یقینا دوی کفر کړی دی په الله او په رسول د هغه، وماتوا وهم فاسقون، او مړه شوي دي په داسې حال کې چې دوی نافرمانه وو. په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله. په روانه هفته کې به بیا د 85 نمبر آیت نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د منافقت نه لرې ساتي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ نه خالص مؤمنان جوړ کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.